سلامونه ګرانو دوستانو، هیله من یم چې روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. یو ځل بیا په دې نوي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې یم. ګران دوستانو، څنګه کولی شو په پای نیټورک کې اخرنۍ مرحله بشپړه کړو؟ ځینو کسانو په شخصي کې مانه غوښتنه کړې وه چې زموږ KYC نه ده شوې، او بیا ځینو غوښتنه هم کړې وه چې زموږ د پای چې کوم اخرنۍ مرحله ده یا هم ماینټ مایګریشن برخه ده هغه نه ده ترسره شوې، یعنی پای تر اوسه والد ته نه دی انتقال شوي. که چیرته ستاسو هم په پای نیټورک کې اخرنۍ مرحله نه وي شوې، نو په دغه ویډیو کې درته مکمل طریقه ښیمه. ویډیو به تر پایه راسره ګورئ. نو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو به درسره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو راځئ دوستانو ویډیو باندې شروع کوو. ښه دوستانو، ټول نه اول به راشئ پای نیټورک به راخلاص کړئ. زه راځم دوستانو پای نیټورک راخلاصومه. نو دوستانو بیا به راشئ په دغه کونج کې درې کرښې وینئ، په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دوستانو، بیا به راشئ په ماینټ برخه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ماینټ برخه باندې کلیک وکړ دوستانو، بیا به راشئ په ماینټ چیک لیست باندې به کلیک وکړئ. تاسو وینئ دوستانو ماینټ چیک لیست، په دغه باندې به کلیک وکړئ. ښه دوستانو، تاسو وینئ اوس موږ ته دغسې صفحه راخلاصه شوله. په دغه سټیپونو کې لومړی سټیپ چې دوستانو، تاسو باید پای براوزر چې د هغه ډاونلوډ کړی اوسي، او دوهم چې دا پای کریټ پای والټ، تاسو باید د پای لپاره خپل والټ جوړ کړی اوسي. دوستانو دغه مرحلې باید اول تاسو ترسره کړي وي. که چیرته په دې کې تاسو نه یوه مرحله هم پاتې وي دوستانو، د دې علت دا کیدی شي چې ستاسو نهم سټیپ چې ده هغه په پینډینګ کې اوسي. نو تاسو به ټولې مرحلې بشپړوئ، تاسو نه باید یوه مرحله هم پاتې نشي په دې کې. لکه څرنګه چې وینئ دوستانو، تاسو وینئ دوستانو ما اول نه نیولې تر اتم سټیپه پورې ما بشپړ کړي دي. هر څه KYC مې شوې ده، یوازې ماینټ مایګریشن برخه زما پاتې ده. نو دغه به ترسره کوئ دوستانو. که چیرته ستاسو دغه ماینټ مایګریشن برخه چې دوستانو د پینډینګ په حالت کې وي، یعنی تر اوسه نه وي شوې، نو د دې یو علت دا هم کیدی شي چې تاسو دغه پنځم نمبر سټیپ چې دا تاسو نه یو بشپړ کړی. دوستانو دغه تاسو حتما بشپړ کړئ، خپل پاسورډ مو بدل کړئ، که ایمیل ورته بدلوئ هم بدل کړئ. نو دوستانو دغه ټول سټیپونه تاسو باید بشپړ کړي اوسي. اول نه نیولې تر اتم سټیپه پورې دغه سټیپونه تاسو باید مکمل کړي اوسي. سمه ده دوستانو. اوس راځم طریقه درته ښیمه چې څنګه کولی شو د پای نیټورک ته اپیل وکړو تر څو زموږ اخرنۍ برخه چې کوم ده پای ماینټ مایګریشن برخه هغه ترسره شي. ټول نه مخکې دوستانو راشئ له دې څخه بیا یو سکرین شاټ واخلئ. همدغه ماینټ چیک لیست ته به راشئ دوستانو. تاسو به یو سکرین شاټ له دې څخه واخلئ دوستانو. سمه ده، زه راځم یو سکرین شاټ اخلم له دې څخه. ښه دوستانو، بیا به راشئ اخر ته او دغه برخې نه به هم سکرین شاټ واخلئ. سمه ده دوستانو. دغه دوه سکرین شاټونه مونږ واخیستل. بیا به بیک راشئ دوستانو. سمه ده. بیک چې کله راغله دوستانو، بیا په همدغه درې کرښو باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ دوستانو په سپورټ پورټل، تاسو وینئ دوستانو په دغه باندې به کلیک وکړئ. ښه دوستانو، کله مو چې په سپورټ پورټل باندې کلیک وکړ، یو څه انتظار ورته کوو، صفحه راخلاصیږي. ښه دوستانو، تاسو وینئ موږ ته دغسې صفحه راخلاصه شوله. لاندې به راشئ دوستانو، په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. سمه ده دوستانو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، بیا به لږ لاندې راشئ دوستانو. دلته دوستانو پای هیلپ دوستانو تاسو وینئ، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې اپشن باندې کلیک وکړ دوستانو، بیا به لاندې راشئ دوستانو. اول برخه کې به دوستانو تاسو خپل ایمیل ورکړئ. دوستانو تاسو به هغه ایمیل ورکوئ دلته چې ستاسو پای اکاونټ کې هلته ثبت شوی وي دوستانو. سمه ده، بل ایمیل به نه ورکوئ. دلته دوستانو تاسو خپل ایمیل ورکوئ. زه خپل ایمیل ورکوم دوستانو. ښه دوستانو، په دغه دویمه خانه کې دوستانو تاسو خپل د پای نیټورک د پای چې کوم یوزر نیم ده ستاسو هغه به ورکوئ دوستانو. ښه دقیق به ورکوئ یوزر نیم، ځکه چې بیا ستاسو اپیل سم نه رسیږي هغوی ته. نو زه راځم دوستانو دلته خپل د پای یوزر نیم ورکومه. ښه دوستانو، ما پای یوزر نیم ورکړ. ښه دوستانو، په دغه سبجیکټ وینئ دوستانو، په دغه خانه کې به تاسو ورته ولیکئ مای پای. سمه ده دوستانو، مای پای اکاونټ لاست سټیپ سټیل پینډینګ. سمه ده دوستانو، دغه به ورته ولیکئ مای پای اکاونټ لاست سټیپ سټیل پینډینګ.
په سبجیکټ کې به همدغه ورته ولیکئ دوستانو. زه به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم واچوم، کولی شئ له هغې ځای څخه یې کاپي کړئ. ښه دوستانو، اوس راځو لاندې برخې ته، ډسکرپشن ته راځو دوستانو. په ډسکرپشن کې به تاسو دغه متن ورته پیسټ کړئ دوستانو. ما به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی وي، کولی شئ له هغې ځای څخه یې راکاپي کړئ. زه راځم دوستانو، دغه متن ورته راکاپي کوم. تاسو وینئ دوستانو، دغه متن به تاسو کاپي کړئ او هلته به ورته پیسټ کړئ. ښه دوستانو، دا زه دلته ورته پیسټ کوم. دا دی، تاسو وینئ دوستانو، دغه دلته ما پیسټ کړ. بیا به راشئ دوستانو براوز ته، اخرنۍ برخې ته. په دغه براوز باندې به کلیک ورته وکړئ او همغه سکرین شاټونه چې کوم ورته مخکې موږ واخیستل همغه به دلته ورته اپلوډ کړئ. زه راځم براوز باندې کلیک کوم دوستانو. په براوز مې چې کلیک وکړ دوستانو، دلته به تاسو همغه عکسونه ورته اپلوډ کړئ. ښه دوستانو، زه ورته راځم دوستانو، اولنی عکس ورته اپلوډ کوم. ما چې کوم اول ماینټ چیک لیست څخه اول عکس اخیستی و همغه ورته زه اپلوډ کوم. ښه دوستانو، تاسو وینئ اولنی عکس موږ ورته اپلوډ کړ. نو راځو دوستانو دوهم عکس ورته هم اپلوډ کوو. راځم بیا براوز باندې کلیک کوم. ښه دوستانو، تاسو وینئ ما دوهم عکس چې ده هغه مې هم ورته اپلوډ کړ. انتظار ورته کوو دوستانو، اپلوډیږي. ښه دوستانو، تاسو وینئ دوهم عکس هم ورته اپلوډ شو. دغه به تاسو ښه دقیق اول وګورئ دوستانو چې سم معلومات مو سم لیکلي وي دلته. بیا به راشئ اخر کې په سینډ آپشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو. تاسو وینئ سینډ، په دغه سینډ آپشن باندې به ورته کلیک وکړئ. یو څه انتظار به ورته وکړئ دوستانو چې ستاسو اپیل پای نیټورک ټیم ته ورسیږي. تاسو وینئ دوستانو thanks your reference as پای نیټورک چیک ایمیل. سمه ده دوستانو. نو دوستانو ستاسو اپیل چې ده د پای نیټورک ټیم ته ورسېده. ستاسو نهم سټیپ چې ده دوستانو هغه به ژر تر ژره کمپلیټ شي دوستانو. نو تاسو انتظار ورته وکړئ. نو دوستانو ستاسو نهم سټیپ چې ده هغه به له یوې ورځې څخه نیولې تر 2 ورځو پورې یا هم 3 ورځو کې بشپړ شي. نو دا ویډیو دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، تر څو ستاسو لپاره د ټیکنیکل برخې اړوند ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو.